سلام تاسو ته ښه راغلاست وایم. ولسمشر غني د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه تازه امر کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ژر تر ژره لازم اقدامات ترسره کړي. له ارګه خپره شوې خبرپاڼه وایي ښاغلي غني پرون دوشنبه په دې اړه له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو په بریدونو او د افغان حکومت په هوایي بمباریو کې زیاتېدونکو مرګ ژوبلو عام افغانان اندېښمن کړي دي. د قدرت الله په نوم د کابل یو اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل ملکي تلفات وي او که نظامي تلفات وي دواړو خواو ته موږ درتېږو. که د طالبانو خواو ته څوک وژل کېږي هم افغانان دي او که دې خوا ته څوک مري هم افغانان دي. په یوه تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ د وسلوالو لخوا په کابل کې یوې چاودنې د دوو ښځو په شمول د حج او اوقاف د وزارت لاسکر کوونکي ټپیان شول. 4 ورځې مخکې د ننګرهار د شیرزاده په ولسوالۍ کې د 0.2 قطعې په شپنیو عملیاتو کې د 3 ماشومانو په شمول 15 ملکیان وژل شول. چارواکو ومنله چې افغان سرتیرو په تېروتنې د ولسي خلکو پر یوه موټر ډزې وکړي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ولسي خلکو پر زیاتېدونکي مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو یو وار بیا وغوښتل چې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقدامات وکړي.